بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، په خیوه کې د مالټې او باغ ته راغلی یو چې ماشاءالله ډېر ښایسته حاصل لري او ښه ښکلی باغ دی او په دې کې مورو بلډ په نوم باندې کومه ورایټي چې ده دغه لال مالټه ده، دا پکې کرل شوې ده. نو تاسو ته دا بوټي هم د نږدې نه ښیو او میوه هم تاسو ته ښیو چې څه رقم میوه لري. او دا باغ هم چې دی دا هم په ډریپ سیستم باندې اوبه کېږي. دننه باغ ته بیا ورکوزېږم، هغه ټول جزئیات تاسو سره انشاءالله چې شریکوو. دا باغ دې خواته تر اوسه پورې لا حاصل پکې شته او دې خواته باغ نه چې دی حاصل شکول شوی دی. ماشاءالله د بوټو حاصل ته که چیرې وکتل شي ډېر فوق العاده ډېر زبردست حاصل دی پکې او مطلب په بوټو باندې هم ښکاري چې ښه خواري شوې ده، ښه زحمت پې ویستل شوی دی. نو اوس یې هغه د ثمره هم ګوري. نو دلته راځو، دغه بوټو کې به ځینې میوې تاسو ته به د دې هغه ټول خصوصیات وښیو. دلته که چیرې وګورئ د مالټې د بیرون نه هم چې دی سوروالی شروع کړی دی، لکه بیرون نه هم خپل رنګ سور کړی او داخل کې به هم دا مالټې سرې وي. دغه میوه یې راښکومه چې به تاسې موږ سره دا منځ به یې وګورئ چې مالټه یې څنګه ده. نو لال مالټه ده، هغه مورو لال مالټه. نو یو شی به دلته یادونه وکړو چې مالټې خصوصا لال مالټې باید موږ او تاسو کوشش وکړو چې دا دغه د جنوري میاشت هم باید په دې باندې تېره شي، لکه دا د جدي میاشت دا باید تېره کړي. څومره چې دا د یخ سره مواجه کېږي، لکه یخې شپې پرې راځي، یخ هوا پرې راځي، همدومره به د دې رنګ او په ذایقه کې چې دی ښه والی راځي. خو اکثره موږ ګورو چې په ډېرو باغونو کې خلک دا مالټې چې دی خامش کوي. تقریبا اوس چې هغه ښه وخت دی د مالټې، دې وخت کې که چیرې موږ د ننګرهار په باغونو کې وګورو، اکثریتو باغونو کې چې دی مالټه ختمه شوې ده، مالټه پکې نشته. نو کوشش وکړئ چې د جدي په میاشت کې او حتی د جدي میاشت چې پې ټوله تېره شي، نو دا بهترین وخت دی د مالټې د پخېدو دپاره. ښه، د باغ په منځ کې یو، دلته دا ونې هم تاسو ته ښیو. لکه په هره ویډیو کې ګوره موږ دا سپارښتنه کوو د اوبو په اړه باندې چې اوبه باید کنټرول وي، بل ټیټې څانګې ترې نه ډېرې مه وهئ، لکه بوټي ډېر مه جګوئ. اکثره خلک چې دي لکه بوټي دا رقم شاخبري کړي چې 1.5 متر یا 1 متر دا د ونې تنه جګه کړي. نو تاسو راشئ نږدې نه دا ونې ټولې وګورئ، دلته وګورئ چې د دې دغه ټیټې څانګې کوم یو چې میوه نیسي دا په ونه کې پرېښودل شوي دي. لکه دلته که چېرې تاسو راشئ دغه میوه وګورئ، نو اکثره خلک چې دی دغه څانګې ترې نه غوڅوي. نو دا څانګې باید د بوټو نه غوڅې نه شي. کوشش وکړئ چې بوټی چې دی په دغه لاندې طبقه کې دلته په دې اولو کلونو کې موږ او تاسو ته میوه راکړي. لکه دا بوټي واړه دي، دا به نور هم غټېږي، دې نه به غټې غټې ونې جوړېږي. نو بیا په هغې وخت کې که بوټی یو څه راجګېږي مشکل نشته، خو په دغه وخت کې په دې عمر کې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې د بوټي نه موږ اعظمي حاصل واخلو. دا اوس تقریبا داسې وښیه چې د 5 یا د شاوخوا د 5 کلو بوټي دي. دا تاسو دا میوه مو ګورئ. نو دا هماغه مورو مالټه ده، لال مالټه ده د مورو په نوم باندې، چې دلته ډېره ښایسته او ښه فوق العاده نتیجه ورکړې ده. نو د دې دپاره چې دغه نسل هم رازیات شي، نو په باغ کې دلته دا ونې موږ په نښه کوو تر څو بیا د دې نه د پیوند په وخت کې پیوند ویسو.